السلام علیکم ورحمت الله. دا وخت موږ په طایب کې دا هغه علاقه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د دعوت په غرض باندې راغلی و. د بعثت په 10م کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو، 10 کاله د الله رسول په مکه کې دعوت وچلو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه اطرافو ته چې کوم کلی و، هلته به د دعوت په نیت باندې تلل. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی او دلته یو درې چې خپل منځ کې رونه مرضی او یو غټ سردارانو درې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام او د توحید دعوت هغوی ته پیش ک. نو هغوی ډیره بد اخلاقی ور سره وکړه، ډیر نازیبه سلوک یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړو او دعوت یې ول رد ک، سپکې سپورې ورته ویلې او په لاره کې چې کوم ماشومان او کوم نوجوانانو دی ورپسې کړه. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کانو گزارونه وکړو، چغې ورپسې ووالې، شپېلې ورپسې ووال، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه گزارونو د وجې نه ډیر سخت زخمی شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې پناه واخسته چې هغه باغ د عتبه بن ربیعه او د شیبه بن ربیعه باغ و. نو ویل کېږي چې دا هغه حصه ده چې کوم هغه باغ و، په هغې کې بیا وروسته جومات جوړ شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هغه باغ کې پناه واخسته، نو د یو ونې لاندې کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی و. نو د دې عتبه او د شیبه د دوی یو غلام عداس رضی الله تعالی عنہ چې د په هغه وخت کې ایمان نو راوړي، نو د یو غونچه د انګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په دې سفر را روانېده د مکې نه، نو د ځان سره یو ملګری چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې هغه هم راوستی و. نو دې دواړو پناه واخیستله او د یو ونې لاندې کېناستو. نو دې عداس ورته د انګورو یو غونچه راوړله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله وویله او هغې خوړل یې شروع. نو عداس ورته وویلې چې تا خو داسې یو کلمه وویله چې ما دا د بل چا نه ده اورېدلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړه چې ته د کوم ځای او په کوم دین باندې؟ نو ده ورته وویلې چې زه د نینوا علاقې یم او زه په مذهب باندې عیسوي یم، نصراني یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته خو زما د ورور د یونس علیه الصلاۃ والسلام د کلي هغه پیغمبر و، هغه زما ورور. ځکه حدیث کې داسې راځي الانبیاء اخوة ودینهم واحده، انبیا خپل منځ کې ټول ورونه دي او دین د ټولو یو دی، ځکه ټول د توحید عقیدې دپاره راغلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د عداس ته دعوت ورک او د قبول کو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې سر ښکل کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف نه بیا هغه محفوظ ایستی دی. نو دی عداس رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو. ویل کېږي داسې چې دا جومات د عداس رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې دی. د جومات دننه حالت هم تاسو ته ښایو، چونکې دا بیا په هغه باغ کې جوړ شوی دی. وروسته بیا دا جومات جوړ شوی، آبادي هم داسې نوې شانتې ښکاري، دننه هم درته ښایو. بل دلته که دې لاره کې تاسو وګورئ نو ځای په ځای انګور پراته دي. نو زه فکر کوم چې دا به مغه د عداس رضی الله تعالی عنہ هغه تاریخ دپاره کې اخیستلی شوي. بل د دې ځای انګور ډېر مشهور دي وایي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې باغ کې عداس رضی الله تعالی عنہ انګور پیش کړي وو. نو دا یې لارې کوڅې دي، هر چا انګور کې اخیستي دي. د جومات دننه حالت هغه هم تاسو ته ښایو ان شاء الله الرحمن. تیاره را باندې راغله، موږ خو دا سوچو چې زه د ورځې به دا ویډیو وکړو، خو چونکې راورسېدو دلته بعضې ځایونو کې ایثار شو، نو د هغې د وجې نه ماښام شو را باندې. دا هغه جومات دی، مسجد عداس رضی الله تعالی عنہ. دا نوم یې لیکلی دی مسجد عداس.